سلامونه جوړ بخیر 12 بجې دي که 11 بجې دلې یو ملګری را سره د کار نه راوتي بس نشته روان یې کور ته دا ګوره پاکستان کا دی क्या नाम है भाई आपका रहमान 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 बस नहीं है नहीं बात दाम कहाँ रजिस्ट्रेशन कहाँ रजिस्ट्रेशन खाली मोटर है دلته ما لغازن هم کړی در ما لغازن به کیه نو دا کسی دی تور شپه د یورپ کار دی مزید څوک چې یورپ راځي هم دا به حال نه ګوره ګوره क्या काम करते हो भाई आप मैं रेस्टोरेंट पे करता हूँ अच्छा रेस्टोरेंट का काम वैसे अच्छा है कि नहीं अच्छा अच्छा बेहतरीन है अच्छा तो अभी बस क्यों नहीं है बस वीकेंड है इसलिए ना थोड़ा मसला बनता है बस तो आप 1 घंटे से पैदल जाओगे घर तक नहीं आधा घंटा चलना पड़ेगा इधर से ट्राम लेंगे अच्छा बस कुछ मिलते है कि नहीं बस नहीं मिलेगा बस के रसपूर साथ ट्राम हमें थोड़ा सा आगे पहुँचाएगा उधर से पैदल जाएगा دا وایي چې زه هلته ترم کې سپرېږم هغه ځای بیا ځم بدون بس نشته زه خپله بس کې سهار راتلم و چې 9 بجې بس بند او زما نن ډیوټي د شپې وه او زه در روان یم کوڅو کې هېڅوک هم نشته کتای شي هر څه ویده دي ویکینډ کې بس همدا ځوانان کار کوي ګوره غریبي کوي बढ़िया 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 अच्छा همدالته د ټرم دا پوسټ دی دا ټرم کې ځي همدلته راورسېدلو بس ګوره چې ټرم راځي نه راځي هېڅوک هم نشته نه پوهېږم چې अब आप उधर से लोगे बस ما د خپل دل لار کې بس نه معلوم نه پوښتنه کوم یا در انتظار کرنا होगा 5 मिनट है अच्छा دا ورور غریب زما کومک کوي پوه شو دلته بس راځي 15 منټه کې نه پوهېږم چې بس به راشي را به نه شي نو همدلته یو د شپې کار نه دلته کله کله همداسې کېږي عموما بس وي خو نن بس نشته دغه بس به راځي اصل 15 شپېته بس دا بس تر یو ځایه پورې ځي له هغه بعده به پښو باندې نه پوهېږم आप सन नहीं जाओगे जाएगा अभी टाइम है अच्छा अभी कितना टाइम है वो थाम में आने का 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट हाँ 2-3 मिनट है دا غریب هم پوسې هوټل کار کوي له هغه راووتی وایي زه زما د ولاړ او زه نو مجبور یم 15 منټ انتظار کوم چې بس راځي که نه راځي که بس رالی نو بس ډېره ښه نن د اوس ویکینډ کې عموما بسونه نه وي او بل د تیلو وجې باندې هم د پوسې تیل ډېر ګران دي 2000 باندې یې روپیان لګ نه سنسوي دي इधर भी मारेगा ये क्या है यार भाई छोड़ दो ये क्या है वो अच्छा तस्वीर नहीं है अब रोज रात को छुट्टी होती है या दिन में भी काम होता है बस आ गया भाई मेरा नहीं बस ये आपका नहीं है 165 ये इधर नहीं है ये नहीं जाएगा अच्छा नहीं इधर बस सुना बोला दे यार आप हर क्या ना पड़े आप हर रात को इधर इस टाइम छुट्टी होता है हाँ हर रोज घर तक 1 घंटे में पहुंच जाते हैं 1.5 घंटे में अंदाज बंद इधर आपकी गोरा आप लीगल काम करते हैं लीगल लीगल पेपर है आपके पास हाँ कौन से किस मुल्क पर इटली के आप इटली के इधर इटली नेशनलिटी लग जाता है इटली के डेट नहीं दे रहा अगले नेशनलिटी आपके पास ना तो अच्छा د دنوم روان دي د زه د پاکستان یم د پنجاب یم او 11 کلونو چې اټلی ته راغلی وم نشنلټۍ اخیستې خو کار دلته کوي वो मेरा काम आ زه تخم اوکې بھائی اوکې مهرباني زه تخم رالی پوه چې د ایسي هغه د لاړی غریب مسنوده د اروپا زون ده خیر مشکلات به تېرې پوه چې بیا به کامیابه کېږي که نه هسې کامیابي چېرته هغه رښتیا ولې چې تورې شپې به صفا کوې هوښیاره به کامیابي نو زه ټرم خو رالی زما بس اوس منتظر یم تاسې کتای شي ځینې ملګري ډېر پوښتنه کوي چې په 5 جون څنګه باید کار به کوې سختیانې به تېرې د شپې د ورځې کار به کوې
کامیابي څه ده؟ کامیابي ضمانت تا پورې اړه لري. ډېر خلک څه اسناد لري، کار کوي، ښه دي، کور چلوي، ژوند زندګي برابر ده. ډېر ملګري دي اسناد هم لري، ژبې هم لري، ډېر وخت هم کېږي، کار نه کوي، محنت نه کوي. ډېر ملګري زما ستا پوه شي 4 کاله 5 کاله 6 کاله کېږي کور ته نه تللي، ځان یې برابرولی چې کور ته لاړ شي. بس په اروپا کې تکړه کس هغه دی چې ځان یې وپېژندلی. معمولي کار هم کوي، 1500 د میاشت یورو اخیستلی شي. 1500 یورو د افغانستان راځي 1,20,000 افغانۍ، او د پاکستان راځي تقریبا 15,40,50 4.5 لک روپۍ مطلب راځي. 4.5 لک نه راځي، 3.5 لک مطلب راځي. تر 4 لکه پورې ښه ایزه پیدا کېږي. نو محنت به کوې پوه شوې، چې محنت یې وکړې کامیابه کېږې خامخا. ډېر خلک یې بس کار نه کوي. ملګرو که ویډیو مو خوښه وي بس لایک شیر او ډز ورکړئ. یو وار بیا ملګرو تقریبا د نیم ساعت تګ نه بعد، یعنې مطلب نیم ساعت مزل وکړ، ایله پیله د خپل کار ته راورسېدم. خیر هغه ځای هم دومره لرې نه ده، نږدې ده، خو بیا هم هغه انیخ په نوم باندې ده او زموږ د اغژنتۍ په نوم باندې. نو دلته رش ډېر الله خاص پشلا نو نو دا مهاجر ډېر اوسېږي، عربان دي، دوران دي، افغانان، پاکستانیان. نو په ژوند کې داسې کیسې هم کله کله راځي، مطلب کار به هم کوي 8 ګنټې، خو د هغه بعده به بیا له کار راچټه کېږي، بس به نه. خیر ژوند کې سختیانې شته نه، که سختي کوې پوه شې راحت به هلته طرف مخه ګرځي. نو د کندهاري خبره ته تاسې راته کوئ. شپه ده تقریبا او کم 12 بجې. منزل چې معلومېږي هملته چې مې کور ته. یاره زما د آیفون 13 پرو ماکس ښه کیمره ده، مطلب دا ویډیو مې په آیفون 13 پرو ماکس باندې کړې، ښه کیمره ده، ښه ویډیو ده. نو بس ملګرو تاسو ته ښه شپه. پیج نوی ده، په همدې نوم باندې زما یوټیوب چینل نوم دی. نو کله کله ورځې مه ښکاره کوئ، بس یو د سبسکرایب بټن یو ډز یې کوئ، اچھا خبره. خدای په امان، ښه شپه.